تشبیه د عربی ژبې د شبه نه اخیستی شوی توری دی. شبه وایي یو شانوالي ته، مشابهت ته. په ادبي اصطلاح کې مونږ د علم بیان یو رکن ته تشبیه وایو. تشبیه د دوو څیزونو په منځ کې د مشترکو خصوصیاتو، خوبیانو، خامیانو په وجه باندې یو شانوالی. د مشترکو خصوصیاتو، خوبیانو، خامیانو په وجه یو څیز د بل څیز په شان ښودل، یو څیز د بل څیز په څیر کول، یو څیز د بل څیز په مثل کول. یا د دې وي چې د کم څیز د کم بل څیز سره تشبیه ورکولی شي، نو په دې کې به یو یا د یو نه زیات خصوصیات خامخا یو شان وي. بله یوه اهم خبره چې د دغه څیزونو ټول خصوصیات، ټولې خوبیانې، ټولې خامیانې به یو شان نه وي. که کله دغه ټولې خوبیانې، ټولې خامیانې یو شان وي، نو بیا دا تشبیه نه ده، بلکې دې ته بیا تشابه ویلی شي. احمد د چینار په شان دنګ دی. په دې جمله کې د احمد او د چینار دغه خصوصیت یعنی دنګوالی، لوړوالی دا یو شان دی. بله یوه اهم خبره چې د کم څیز سره تشبیه ورکولی شي، په هغه کې به دغه خصوصیت د مشبه په نسبت باندې زیات او ښه وي. د تشبیه 5 رکنونه، 5 بنیادونه دي. لومبی مشبه یعنی کم څیز له چې تشبیه ورکولی شي. په دغه جمله کې چې احمد د چینار په شان دنګ دی، احمد په دې کې مشبه دی. دویم مشبه به، د څه سره چې تشبیه ورکولی شي. په دغه جمله کې چینار مشبه به دی. دریم وجه تشبیه، په کومه وجه باندې چې تشبیه ورکولی شي، یعنی د دنګوالي په وجه په دغه جمله کې تشبیه ورکړی شوې ده. څلورم حرف تشبیه یا ادات تشبیه، هغه لفظونه کم چې د تشبیه دپاره استعمالولی شي. په پښتو کې چې د تشبیه ورکولو دپاره کومه لفظونه کارولی شي، په هغې کې یو څو دا دي، لکه غوندې، پشانې، پرنګې، دارنګې، هسې، په څیر، په دود، په شکل، ته به وایې چې، په راز، ورته او دغسې بلها نور. پنځم غرض تشبیه، چې د کم مقصد دپاره، د کم غرض دپاره تشبیه ورکولی شي. په دغه جمله کې د احمد دنګوالی، د هغه لوړوالی ثابتول دي، نو ځکه تشبیه ورکړی شوې ده. د بیلګې په توګه د خوشحال خټک دغه شعر چې د جمال دې ډېر پتنګ غوندې زاریږي، ستا د حسن کمی نشته زاروی. یا دغه شانې د حمید مومند دغه شعر چې هسې بې یاره حمید دی لکه پروت بې اوبو کب.